د افغانستان کرکټ بورډ څخه یو تر ټولو بد خبر. مخکې په لوبډله کې به ځینې میراثیان لوبېدل، خو اوس د غوروي په کمیټه کې داسې اشخاصو ته ځای ورکړل شو په تازه خبر کې راغلي دي چې هغه بیا هم خپلوۍ ته ډېره لمن وهي. چې ملګرو دغه کرکټ بورډ په غوروي کمیټه کې کومو چارواکو ته ځای ورکړل شوی دی، په همدغه ویډیو کې ټول معلومات درکوو، خو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د کرکټ بورډ غوروي کمیټې ته نوي غړي ورزیات شول. د افغانستان کرکټ بورډ د غوروي کمیټه چې مخکې 3 غړي درلودل، اوس یې غړي 5 ته زیات شول. په دغه لړ کې رئیس احمدزی دولت احمدزی او کیام ککړ د غوروي کمیټې نوي غړي شول. همداراز د پخوانیو غړو له برخې بیا مجاهد زدرن د غوروي کمیټې څخه لرې شو. همداراز د غوروي کمیټې په غړو کې پچا حسین او انډي مولز هم دي، چې انډي مولز د غوروي کمیټې مشرتوب هم په غاړه لري. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرهان یوسفزي ویل چې غوروي کمیټه همیشه باید بې پرې او خپلواکه وي، او همدې لپاره 3 نوي غړي دغه کمیټې ته معرفي شول، ترڅو د نورو لوبډلو پر وړاندې د ملي لوبډلې د سیالیو لپاره هغه لوبغاړي غوره کړي چې افغان لوبډله بریا ته ورسوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر افغان لوبغاړو غږ وکړ چې باید پر خپل ټکرښ، وړتیا، فټنس او کرکټ لوبې پر ټولو اصولو ځان برابر کړي. نوموړي همداراز د غوروي کمیټې له نویو غړو څخه هیله وکړه چې خپله خپلواکي دې وساتي او د لوبډلو لپاره د لوبغاړي په وړتیا انتخاب کړي. د یادولو وړ ده چې دولت احمدزی او رئیس احمدزی د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي او غوروي کمیټې مشران هم پاتې شوي دي، او کیام ککړ د افغان د الف لوبډلې پخوانی لوبغاړی او روزونکي په توګه کلونه تجربه کوي. نو ملګرو دغه چې غوروي کمیټې ته غوره شول، نو داسې وګڼئ چې نصیر جمال به هم لوبډله کې ځای پیدا کړي او ځینې زموږ مخکښ او ځوان لوبغاړي به په کور کېنول شي. نو الله پاک دې انصاف د ټولو حاصل کړي، خدای پاک دې ټولو ته انصاف ورکړي. تر بیا د الله په امان.